دا د قرآن مزاج دے انما المؤمنون اخوة تاسو رونه یې منګ رونه یو دا رونه داسي المؤمنون کرجل واحد تاسو یو بدن یې دا الله نبی فرمای و ان اشتکا عینه کبسترګ تکلیف دے اشتکا كله ټول بدن نا قلار دے او کپ سر درد دے ټول بدن نا قلار دے کپ غاخ درد دے انسان ته ټول شپه خوب نه ورزي ما سره د بل فکر شتاو کنه مونږ یو بدن یو کنه نن دلته په دې ناس ته باندې سوچو کوي زما رونو تاسو بیکار نه یې افحسبتم انما خلقناكم عبثا تاسو عبث نه یې ايحسب الانسان ان يترك الصدى تاسو بیکار نه یې د زندګۍ هغه حقیقت محسوس کدا تقریر نه دی ثم يميتكم مرګ بوي ثم يحييكم مرګ نه بعد پاسېدل بوي ثم الیه ترجعون الله ته مخامخ کېدل بوي كل نفس ذائقة الموت حقیقت دے کل من علیہا فان حقیقت دے او دا حقیقت دے فلولا اذا بلغت الحلقوم زنکدن بوی وانتم حینئذ تنظرون دا حقیقت دے کلا اذا بلغت التراقی دا حقیقت دے وقیل من راق دا حقیقت دے وظن انه الفراق دا حقیقت دے او دا حقیقت دے چی مرگ بوی دا حقیقت دے مرگ نباد با دا قبر زندگی وی دا حقیقت دے منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارتا اخرى دا حقیقت دے تا چپل باندی دا خور ڈیرے جوڑ کا دا غشان دے با پتا ہم واوڑی خورے آوازون چی دا بل دا مرگی اورے دا غشان با دا خپل مرگی ہم واورے دا حقیقت دے عجیب رحمانا زڑد دا کتو دے چی مرگے پا دنیا شتو تلا خان دے دا حقیقت دے کلا چی مرشے او پا قبر دے خزی ولگی دا حقیقت دے دا دا دنیا مزے بتا تبے مزے ولگی دا حقیقت دے او خلب دے بنشی ورت سخت با قیزی ولگی دا حقیقت دے من کتلی دی بے ورلدہ زن پسپین کپڑا باندی تڑلی تولی نکوئے گے دمر قیمتی زندگی وا ټوله په بغض پاللو کې تیر شوا ټوله په حسد پاللو کې تیر شوا الحسد یاکل الحسنات دا نیکی سوځي کنه کما تاکل النار الحطب څنګه چې ور لرګې سوځي دا یو بیماری د مونږ ته لګېدلې ده دا می ماما دے بیکار دے دا می تر دے بیکار دے دا مولئی سے ډیر بیکار سڑے دے آخر تر کمی پوری واپس شي دا د بغض لارې دا د حسد لارې دا د نفرتونو لارې دا د بدنظرۍ لارې دا د غیبتونو لارې دا د چغلۍ او ګانو بجانو اورېدلو لارې دا د غفلت لارې دي دا د غفلت لارې دي دا لارې جنت له نه دي تلي د دې لارو اخري منزل د رب کائنات خفګان دی واپس شي اوس دلته په دې ناسته باندې داسې موقع بار بار نه ملاویږي داسې مجلسونه بار بار نه ملاویږي که ته د کور نه په دې اراده راغلی چې زما اصلاح وشي نو په دې خاطر باندې واوره او وکړه خپل رب سره یو وعده وکړه چې الله ستا حکمونه به منم الله ستا د نبي محمد رسول الله په سنتو به خپل زندگی تیروما تا ویل حسن مې خواږه پرېږدي کتو کې ما ویل زړه دې رانه یوړو په لیدو کې ما ویل زه به دې په کم ځای کې ګورم تا ویل زه یم د تهجد نیمو شپو کې ما ویل تا ته به په کومه لاره درشم تا ویل سیرې که ګریوان په لیونو کې ما ویل پل ته د صراط مې واد خطا دی تا ویل زه به لاس درکم پورې وتو کې ما ویل ما ته د شیطان مقابله شته تا ویل ما طرف ته مخ که په سلګو کې
نه د کوره چرته ځمو نه سفر کړم بې سفره مې خوسېږي لار د عمر. تاسو چې نن کور ته لاړ شئ او یو ټیمپیس لګېدلی دی په دې دیوال د پاسه، وګوره په هغه ټیمپیس کې یو ستن د هغې ته د سیکنډونو ستن دی او هغه ستن یو ټک کوي او دا ټک د شپې په دې خاموشۍ کې ډېر ښه اورېدل شي که نه. د سیکنډۍ ستن دغه ټک ټک دومره سپک مه ګڼه، د ژوند په ونه دې د تبر ګزارونه کېږي. خبره ختم، ته به مرګ دپاره تیاری څه ټیم کې کوې، ته به د خپلو والدینو خدمتونه په څه ټیم کې کوې، ته به د تقوا او د زهد زندگی په کم ټیم کې تیری، ټول عمر په لهو لعب کې تیر شو، په بدنظرۍ کې تیر شو، په ډرامو کتلو کې تیر شو، په فلمونو